ګرمي چونکې زیاته شوې ده نو په ګرمۍ کې خوله د انسان نه ډېره ځي، وجود کې د اوبو کمی راځي او د اوبو د کمی سره انسان کې دم ختمیږي، طاقت نه وي، انرژي نه وي، یو ځای نه پاسي بل ځای کې سملي د څه کولو ته هغه طاقت نه جوړیږي، کمزورتیا شان پې وي، په سر هر وخت درد وي. اکثر کار دوران کې خلک دا ځي نه دا ټمپورل ریجن په دې باندې خاص درد راځي، نو دا ځي نه داسې مږي یا دا زور کوي. تاسو به لیدلي وي کوم خلک چې په دفترو کې یا د ناسته یا مزدوري کوي په دې ځین باندې درد راځي. نو څنګه موږ کولی شو چې دا په وخت معلومو کړو چې یاره ګینې ما کې د اوبو کمی دی او یو انسان ته په ورځ کې په 24 غنټو کې څومره اوبه کم از کم سکل پکار دي، ماشوم ته څونه دي، زنانه ته څونه دي او مرد حضرات ته څومره دي. نو اول خو زه د ډیهایډریشن یعنې د اوبو د کمی څه عام علامات شیر کوم. ټول اول خو دا دی چې انسان ته طاقت د هغه کم شي، ستړیوالی پرې راشي، بس یو ځای کې ملاست وي چې هغه نه راپسې بل ځای کې سملي چېرته تلو راتلو چې ورته وایي نو ما کې دم نشته. دویم دا چې په سر درد راشي، د دې ستړیوالي د اوبو د کمی د وجې د هغه په سر باندې خاص کر په دې طرفونو باندې درد وي. دریم دا چې سترګې تورې تورې کېږي، پې سر پې چکراویږي چې پاسي سر پې ګرځي، سترګو ته چې کوم بلیک آوټس دي لکه توروالی راځي، نظر یې تت تت کېږي او بیا خوله یې بنده شي. دا خوله د انسان کې الله تعالی داسې یو نظام اچولی چې د سره وجود یخیږي، چې کله خوله بنده شي وجود ګرم پاتې شي، وجود نه یخیږي ځکه چې د اوبو کمی راغلی. او یو ډېر ضروري علامت پکې دا دی چې کم لاړې دي په خوله کې دا کمی شي، ځکه چې دا هم د اوبو نه جوړیږي. دا لاړه دا قدرتي او داسې شیز دی چې د خوله کې چې کم جراثیم دي هغه دا لاړې وجني، دا یې مړه کوي. چې کله اوبه کمی شي لاړې کمی شي نو هغه جراثیم هم پکې خوله کې پاتې شي، نو بیا بدبویي د خولې نه راځي، خوله وچه شي، شونډې وچ وي، ژبه وچه شي. دا علامات چې کله راشي پکار ده چې تاسو زر ته زر اوبه وڅښئ، شربت وڅښئ یا څه ملک شیکس وغیره وڅښئ. اوس څونه اوبه څښل پکار دي یو انسان ته په 24 غنټو کې؟ که ماشوم وي نو 1 نه 2 لیټره پورې اوبه څښل پکار وي. که مرد حضرات وي نو د 3.5 لیټره نه واخله د 4 لیټره پورې اوبه پکار دي، نه څه 15 کپه جوړیږي. که زنانه وي نو د 2.5 نه واخله د 3 لیټره پورې اوبه یعنې څه 11 کپه اوبه څښل پکار دي په 24 غنټو کې. یا څه چې اوبه صرف په اوبو کې نه وي، لکه مطلب اوبه په جوس کې وي، په هندوانه کې وي، په فروټو کې وي، په بادرنګ کې وي، په خوراک کې وي، په سالن کې وي، نو په هر څه کې کمباین دونه اوبه وجود ته ملاوېدل پکار وي په 24 غنټو کې. ډېره مننه.